لاړو بل مسل کارګزاري راته وي مال دغه څه قصه ده دا پیر طیب صاحب سو وای دا زمون د ازارې د علاقې د پیر صاحب شاه دغه ده تر ده دا بال ته تبنګ الله چې مخ بصیره کا چې بیا د قیامت کې پیژنم نو دا ځنې دغه سیدی چې بس مهری دې کو بس مال پیر صاحب طریقه را کړو د جنت ټیکادار زم دا اسانه خبرې نه دي د دوړ جهان سردار ویلو چې هیڅ څوک په خپل عمل جنت ته نشیتله وای تم نشي وای او الا يتغمدني الله بغفراني او ک الله را باندې رحم وکي الله دې ما تاسو خیراتی جنت ته بوزي زمون عملونه به د دې څخه قابلیت چې مون جنت ته لاړ شو نو دا بل ډاله وای دې نن تمسن النار اچریونه رسیږي مون تور الا ایام معدوده مگر ورځ شمارل شوی ویني ولیم دې پنځ د الله لوز نچره به خلاف نه کې الله داود لوز پلنا ام په معنا د بلکې وای په الله ما لا تعلمون هغه چې تاسو په نه پوهیږئ نو دا اوس کوم یو راځي ته مرادي دي نو دا مختلف اقوال دي یو زمونی کونو د خصي عبادت کړو څلوي خورازي چې کله موسی عليه السلام کوه تور ته تلو بس هغه سزا ده نور نه او دا خبره قرطبی د ابن عباس او قتاده نه را نقل کړي ابن کثیر تفسیر کې وای دا غسلوي خورازي وي چې زمونږ نکونو د خصي عبادت کړو او څو کوي د دنیا و ورځي دي بیا بیا ترجمه خېلې اتوار نو و ورځي سزا زمونږه ده او بیا نه په خوا وسم کې دې شیدار سمي چې مړ وشي هم په خور کې طالبانو نو څلوي خرازي جمعات لا ډوډۍ لګي او په صالح ختم ورځ بیا مکلف ډوډۍ وکي او با اسمړې وس آزاد شو یو بډای وا او د ټباډي وا د پندو په دې ګډه کې وبشه نو خلکو ورته غټه به ویلا ډېر بډای خزا وا خاوندې ټک ډرایورو سیډنې کړو مړو جمعه ته ډوډۍ را لګل زوړو کې چړې وظیفه و می ټولولې په خور ګلاب خانه کې یو ځلته ما ته پوسو مله به دار شپه ته څنګه ډوډۍ جمعه لرا لګي وای دا خزره ته وای چې ستا خاوند په قبر کې په څلورې ده نو چې څلويخ ورځې پورې ډوډۍ پورا کې نو بیا ډاډه وای نو مال دې په دوربین کې دې که بسنګا تینې خپل خاون چې بسلورې دی غریب او دې یې او وخت لا ما داسې پنځپیر لیدل نو خودونه می عقل ویلې بل دا خبره خدا عقل نه خلاف ده نو دا د دې د غسلوخته ده دا لړمی الواد او دا پلانې د خریدلې سابقانه ولته په لړمان عادت آرام دي نو به ته غخلو باسي نو الله خو تعدلی وخوړه دا د ځان نه څلويختي دي دغه شتره خیراتونه صدقونه خو تخصیصات په پکې د ځان نه کې نو دا غسلوي یا د دنیا او راځي دي او بیا باندې خو صحیح نقطه په دې کې بده څه اعتراضونه راځي يهود چې دا ویل چې ایام معدوده یعنی مراد هغه ورځي دي چې کم زمون نه پکې ګناهونه شوي یا لګي اډېره او نور زمونږه دین منسوخ نه دی مونږه جنتین یو ولی عیسایانو ورتویل چې اوس د عیسی علی السلام دین دی استاسو دین منسوخ شوی چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله معبوس کو نو قران او حدیث ول الله ورکړو نو يهودیت منسوخ شو اوس په دین د محمد باندې چلیږي نو چې کله به مؤمنانو دې ته دعوت ورکو هغه ویل چې مونږه دین منسوخ نه دی او يهودیت حق دی او جنت زمون ټیکا ده البته که څه ګناهونه را نه وشو سورج به دوزخ ته ځو او بیا به جنت ګل دلیو دې توجیه باندې بیا اعتراض هم ناراضي ځکه چې نکونی صالح ورځ عبادت کړو لا تجرواز رتوی ذخرا بچي ولی جهنم ته چي نو پای به سوال او جواب راځي نو اصلي خبره ده يهود کی دعوت کا حاصل ہے تا کہ چونکہ ان کی بازار دین مساوی منسوخ نہیں ہے لہذا عمومی نے انکار نبوت حضرت عیسی و جناب حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر نہیں ہوئی بس اگر کسی انسان کی سوا سے دوزخ میں چلی دی گئی پھر نکال لی جائے گی معارف القرآن وای دی اچری بون رسیږي مونږ ته اور مگر ورځ شمار لشي وینځولین دی پنځ د الله لوز اچری به خلاف نه کې الله د خپل لوز نه بلکې وای په الله غچ تاسو پینې پوهیږئ تتیمه په توخیف او بشارت بلا ولنا چې تاسو دوزخ ته ونزو ولنا چا چوک سیاتن شرک
سیا گناہ ته وای خودلی تینا مراد شرک ده. مدارک قرطبی او دارنگی ابن کثیر الشرک قرطبی مدارک ابن عباس ای الشرک ځکه د شرک په وجه همیشه په دوزخ کې او احاطه وکړه په ده باندې خطا ده دی د خطا نه مراد دلی ګناه ده او د احاطې مطلب دا دی چې په کفر مړ شو نو په اولئک اصحاب النار دا اور کی ہمیشہ آکسان چی ایمان راوڑے عمل صالح کئی بشارت دا کسان خواندان دی جنت تی دی باپ دی جنت کی ہمیشہ مکی چی تخیب ذکر کئی نو فولائی کا پی وسا ذکر کرا اللہ پچا ظلم نہ کئی دا پا دوزخ کی چی دی نو دای دغه د عملونو سزا دا او چې کله بشارت ذکر کئی نو پی وسا نه ذکر کئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اشاره دیتا دا چې په خپل عمل جنت ته نشیدلې دا الله په فضل بزي نو دا پیدلی زکو نو اعلا هم فیها خالدون دی بپدې کې همیشه وای دا تیمنا د څلورم باب دریم خطاب شو اصل کې څلورم جوړیږي خو موږ هغه یو خطاب ځان له باب ګرځولیو نو دا دریم خطاب د څلورم باب نه په دې کې انکار من الاوامر او اتیان بالنواهی پکار خدا وا چې الله ورته کوم اوامر کړي ندی پځه راوړي وي او د کوم شینه چې دی منع کړي دي ندی تینا منع شوی وي خو دې آکسو کو دا اوامر نه انکار وکړ او نواهی وکړه څلور اوامر ورته شوی یو امر ورتدا شو وبالوالدین احسانا تمہر پلار سره نیکی کوي د خپلوانو یتیمانو مسکینانو سره ندینا فرمانی شروع کړه دیم امر ورتدا شو وقولوا للناس حسنا نو خلق ته خوږی خبرې کوي نو دی په زید دی چې دعوت ورکی تبلیغ نو رد فدی شروع کړي درې واقیم الصلاه او درو ایمان زله ندی مسپره خودم سلورم وحات زکات ورکوی ندی نو ورکو او سلور نواهیو یو لا تعبدون الا الله عبادت مکوی مگر دیو الله ندی شرک شروع کو دیم لا تسبقون دماءکم دیو بلوی نعمت وی ندی وجل شروع کړه دریم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم د کورونو نه خلق مو باسی ندی ولا کورونو نه ویستل او څلورم نه د فحوا د کلام نه معلومیږي تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان چې په یو بل غلبه کوي په جرم په ګناه او په ظلم ندامه کوي خودی شروع کړه نو بیا دې د پاره تتیمه په تخفیف ده وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ندا بدل دا غچا چې دا عمل کوي تاسو نه مگر رسای په ژوند دنیا کې اولئک الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخره نسبت بانشی د دین عذاب ولا هم ينصرون او نبر سیمدادو شي دا دریم خطاب د څلورم باب کلام چواخستا مضبوطه بنی د اسرائیل وعده د بنی اسرائیلنا چې عبادت مکوئ مگر د یو الله لا تعبدون دانا پیدا د دې خپل لغوي معنی عبادت به نه کوئ پر روانه زمانہ کی خما دا نفع په معنا د نه کړه او عربی کې دغه شکل کیږي چې نفع په معنا د نه عبادت مکوئ مگر د یو الله او دا ولی دا د مبالغه د پاره دا د شوال کستا د شان مناسب د عبادت نه دی او دارنګه چې معاشري وای خبر به معنی طلب او عقد ابن کثیر او نیکی کوي او احسنو دل پټ دی نو مور خپل سره نیکی خپلوانو یتیمانانو مسکینانو سره او وای خلق ته حسنا کې خبره ابن کثیر وای په دې کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر را له بالمعروف په خو خبرو به امر کې او د بد کارونو نه به منع کې خو په ښه طریقه کنزل ردی ودی ونی
په خواږه لهجه باندې به دعوت چلے وای ملا صاحب د بابړې او خبرې کوي ګړې زمون باجوړ کې بابړه نومې کلو ای کې او پیر صاحب نو عام ویل ملا صاحب د بابړې او خبرې کوي ګړې نو د ګړو په شان خوږې خوږې خبرې کوا دل لو بات کرو زړه ته والا نو خبر اورته کو چې و دې کانځه نو بیا ستا مسله کله مانی وقول للناس حسنا وی خلق تک خبری ابن کثیر فرمائی کلموهم طیبا ولین لهم جانبا پدے کا امر بالمعروف نہی عن المنکر پخې طریقہ داخل دے څنګه دا حسن بصری ویلی مفتی صاحب وی په تعلیم تبلیغ کې سخت کلامی د کافر سره هم نه د پکار وی مخاطب نیکی کبار سنی کبیدتی او مداهنت بنکه دارنگ ابن عباس وی خبر بکے مال بر والفاجر والسنی والمبتدی سنی و بدعتی سخو من غیر مداهنتین سستے کے بنا تفسیر القرطبی یو مسئلہ کی مش کول دی نو مش مکوا صافا مسئلہ کوا او یو اخلاق دی نو اخلاق چلول جدا خبر ادا او مداهنت ځان لا قپسې د ځان نه مجوړه او چخکر دی تیر کړي او که چالک د کابل درول نو بیا غخکر کاته کړي نه مسئلہ صافا کوا یره ګم البته اخلاق خچلوا تفسیر القرطبی نو فرمای وقولوا للناس حسنا ودرو منزلا ور کوي زکات بیا وګرځي د تاسو مگر لږ تاسو نه او یې وای تاسو